په ماشومانو باندې شری ولې راځي او شری د څه د وجې راځي او که چیرې په ماشوم باندې شری راشي نو کوم داسې علامات دي چې هغه علامات د هغه په وجود باندې ذخیرېږي او د شری بهترین علاج شی دا ټول معلومات ستاسو په وړاندې دې ته په میډیکل کې میزل ویلی شي او موږ ورته پښتو کې شری وایو په اردو کې ورته خسره ویلی شي دا یو وایرل بیماری ده یعنې د وایرس د وجې لګي چې هغه وایرس ته پیراموکسل وایرل ویلی شي او دا چې کله هم ماشوم ته وشي نو نورو ماشومانو ته هم ترې لګېدی شي ځکه چې دا د یو ماشوم نه بل ماشوم ته هم ډېر په اسانتیا باندې لګیږي که چیرې د هغه سکن ټو سکن یعنې سرمن ټچ شوه یا د هغه لاړ یا انټوش کې د دویم ماشوم ته لاړل او هغه تیر د وجې هم ځکه چې دا وایرل انفیکشن دی او وایرل انفیکشن یو نه بل ته ډېر زر په اسانتیا سره کېدی شي کله هم چې دا وایرس ماشوم ته وشي نو دا تقریبا د 1999 تر 1400 ورځو درمیان کې دا علامات ذخیروي او زیاتره د هغو ماشومانو ته کېږي د چا عمر چې د 3 کالو نه ونیسه تر 6 کالو عمر په منځ کې وي او کله هم چې دا شری بیماری ماشوم ته وشي نو د هغه په وجود باندې د علامات ظاهریږي چې د هغه په وجود باندې بار ډېره زیاته تبه راځي بار انټوش کې ورځي پوزه یې بهیږي د سترګو نه اوښکې ځي او سترګې سرو کېدو طرف ته روانې شي مری خراب شي او ډېر زیات ستړی او ستومانه وي او بار فیور یعنې تبه راځي او وجود یې دردونه کوي د ده چې کومه خوله ده دننه طرف ته وړې سپینې شان سپوڼکې پرې راوخیږي په مخ او د غوږونو په سر طرف باندې سرې دانې ورکوټې شانتې راوخیږي چې دا د مخ او د سر له طرفه شروع شي د هغه سینې ملې او خېټې ته لاړې شي تر دې چې په ټول وجود باندې هغه پیلاو شي د ټولو نه بهترین علاج دا دی چې تاسو ماشومتوب کې ماشوم له ویکسین کوئ چې هغې ته MMR ویکسین ویلی شي او که چیرې په ماشوم باندې د علامات ډېر زیات نو د دې علاماتو علاج کیږي چې هغې دپاره انټي پایریټک انالجیسک انټي هیسټامین ډرګ ورکولی شي او سیکنډري انفیکشن نه د بچ کېدو دپاره انټي بایوټیک هم ورکولی شي او میزل یعنې شری ډېر خطرناک بیماري تر دې چې دا جانلیوا هم ثابت کېدی شي د دې نه تاسو خپل ځان بچ کړئ او خپل ماشومان ویکسینیټډ کړئ همدغه شان ډیزیز انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ